ولما جاء عیسی بالبینات او هر کله چې راوړل عیسی علیه السلام واضح دلایل او واضح معجزات قال وی فرمایل خپل قوم ته قد جئتکم بالحکمت یقینا ما راوړي دي تاسو ته مضبوطی خبرې راتګ مې د تکړه د په حکمت یعنی دلایل مې راوړي دي او مضبوطی خبرې مې راوړي دي ولأبین من وجئتم لأبین ولأبین لکم او زه راغلی تاسو ته د دې دپاره چې وضاحت وکم تاسو ته بعض الذي تختلفون فيه د بعضې هغه خبرو چې تاسو ورکې اختلاف کوئ نو یره وکئ د الله نه او تابعداري وکئ زما یقینا د الله خاص د الله زما رب دی او ستاسو رب دی نو عبادت دغه وکئ دا برابر لار ده پس اختلاف وکړلو ډلو په مابین خپل کې نو تباهي ده دپاره د ظالمانو د عذاب دغه ورځې نه چې دردناکه ده دوی انتظار نه کوي مګر د قیامت چې راشي دوی ته ناګهانه او دوی به د مخکې نه خبر نه وي دوستان به په دغه ورځ باندې یو د بل دشمنان وي مګر تقوادار خلک نه د دې ځای نه اوس زیرې بیانوي په تفصیل سره چې قیامت کې به داسې وویلی شي یقالو وبه ویلی شي په قیامت کې یا عبادی ای زما بندگانو لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون نبوی یرا په تاسو باندې نن ورځ او نه به تاسو غمجن کیږئ دا چاته ویم الذین آمنوا بآیاتنا هغه کسان چې ایمان راوړی و زموږ په آیتونو وکانو مسلمین او دوی غاړه کېښودونکي د الله حکمونو ته نو دا ډېر د خوشحالۍ اواز دی او د کامیابۍ اواز دی د زړه د دمه کېدلو اواز دی الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته نصیب وګرځوي په خپل فضل باندې په خپل کرم باندې او په خپل عفو باندې ادخلوا الجنه داخل شئ جنت ته بس چې دا درته وویلی شو که نه چې جنت ته داخل شه بس د انسان دا زړه به دمه شي بلکل انتم وازواجکم تاسې او بیبیانې ستاسو جنت ته لاړ شئ ازواج نه بیبیانې مراد دي ملګري تحبرون په داسې حال کې چې ستاسو به عزت کېدلی شي تحبرون په داسې حال کې چې په تاسو به نعمتونه کېدلی شي تحبرون په داسې حال کې چې تاسو به خوشحاله ساتلی کېږئ تحبرون په داسې حال کې چې تاسو به ښایسته کولی شئ یطواف علیهم ګرځولی کېږي به په دوی باندې بصحاف من ذهب کاسې د سرو زرو صحاف کاسې او پلیټونه و اکواب او ګلاسونه د سرو زرو وفیها او په دې جنت کې ما تشتهیه الانفس هغه څه دي چې خوښوي نفسونه نو نفسونه ستا نفس به څه خوښوي د بل نفس به څه خوښوي دا چې لیکي 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 کن زندگی به دې تېره شي خو ګوره دا ختمیږي نه وفیها ما تشتهیه الانفس او په دې جنت کې هغه څه دي چې خوښوي نفسونه د خلکو وتلذ الاعین او پې خوږیږي سترګې د خلکو سترګې چې په څه باندې خوږیږي او په څه باندې خوند اخلي هغه ټول څیزونه به په جنت کې ملاویږي نو سترګې په څه شي خوږیږي دا اوس چې ته ځان ته رایادې که نه په سوونو رجسټرې به ډکې کړي چې یاره سترګې په دې شي خوږیږي په دې خوږیږي خو دا ختمیږي خو نه نو بعض علما وایي جمع الله بهاتین اللفظتین په دې دوو لفظونو سره الله تعالی هغه څه را جمع کړل ما لو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما فيها على التفصیل لم يخرجوا عنه که د ټولې دنیا د انسانان د دې په تفصیل را جمع شي نو دا تفصیل نشي پوره کولی دا په قرآن مجید کې دوه داسې لفظونه دي تفسیر دا الاتقان فی علوم القرآن دا لیکلی دی دویم جز دی 315 صفحه ده وانتم فیها خالدون و تاسو به په دې جنت کې همیشه یئ وتلک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون او دغه جنت هغه دی چې تاسو ته میراث کې درکړی شوی دی په بدله د هغه څه کې چې وایي تاسو عمل کوونکي لکم فیها فاکهة کثیرة منها تاکلون ستاسو د پاره په جنت کې میوې دي ډېرې د هغې نه به خوراک کوئ
جانب مقابل لپاره یره ذکر کوي په تفصیل باندې. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، یقینا ښکاره نافرمانی کوونکي په عذاب د جهنم کې به همیشه وي. لا یفتر عنهم، دا عذاب بس پک نکړی شي د دوی نه. وهم فیه مبلسون، او دوی به په عذاب کې نا امید غمجن وي. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمین، او مونږ ظلم نه دی کړی په دوی باندې. وما ظلمناهم، مونږ ظلم نه دی کړی په دوی باندې. نور ځایونو کې آیتونو کې داسې لفظ دی چې وما ظلمونا، دې کافرانو په مونږ باندې ظلم نه دی کړی، زمونږ نه څه نیمګړتیا نه ده کړې. نو شیخ عبدالسلام رحمت الله علیه د هغې هم دا صحیح ترجمه په درسونو کې کال په کال باندې فرمایلې ده، او هغه ترجمه د شاګردانو زده کړې ده او مونږ ترې زده کړې ده. ټول خلک په هغې ګواه دي. د هغه د کال په کال باندې هغه د درس ریکارډینګونه او صوتیات په هغې باندې شاهد صدق دی، شاهد عدل دی. او په تفسیر کې هم دغه شانه معنا لیکلې ده. او یو صاحب امامه را پاڅېدلی دی، چېرته به په بعضې نسخو کې په بعضې چپایه کې د کاتب نه غلطي شوي وي، او وما ظلمونا معنا به یې داسې لیکلي چې یاره مونږ پې ظلم نه دی کړی. حالانکې د ما ظلمونا معنا دا ده چې دوی په مونږ باندې ظلم نه دی کړی. نو ځان داسې مغروره ښکاره کوي، خلکو ته لګیا دی چې ګوره فاعل او مفعول کې فرق کول پکار وي. وما ظلمونا معنا یې غلطه کړې ده. غټو شاخونو ته لاس واچو د دې دپاره چې مشهور شي. د افسوس خبره ده، تا د شیخ مفسر دا کتاب دا تفسیر وکاته، دغه علم تا ولیده، دا دومره لوی علما چې دغه شاګردان دي هغه تا ته معلوم دي چې دا ټول دغه د علم په پراخۍ باندې دلالت کوي. شاهد عدل دی، شاهد صدق دی. بیا څه وایي خلک وایي چې دا د کاتب غلطي ده، کیدای شي چې دا د شیخ صاحب غلطي وي. ته دا نه منې چې دا د کاتب غلطي ده، دغه صوتیات په خپله شته، ریکارډینګونه شته، د دې باوجود یې نه منې. او ته بیا هم وایې چې نه کیدای شي دا د شیخ صاحب غلطي وي. نو زه به تا ته وښیم چې په هدایه کې لیکلي دي، په 3 جلد د هدایه کې، چې قال الله تعالی والکافرون هم الفاسقون. والکافرون هم الفاسقون آیت په قرآن کریم کې بالکل نشته، او په هدایه کې ویلي دي چې قال الله تعالی والکافرون هم الفاسقون. نو ته به اوس څه وایې چې دا د چپایه والا غلطي نه ده، دا د کاتب غلطي نه ده، کیدای شي چې دا د صاحب هدایه غلطي وي. ولې صاحب هدایه کافر و؟ دا خو به ته داسې په دې کتابونو کې ډېرې غلطیانې ووینې، هغې سره به بیا ته څه کوې چې ته دلته دا نه منې چې دا د کاتب غلطي ده، د چپایه غلطي ده. په مختلفو نسخو کې په تفسیر احسن الکلام کې، بیا په سورة البقره کې هم صحیح معنا لیکلې شوې ده. په سورة العراف کې چېرته چپایه والا نه به غلطي شوي په بعضې نسخو کې، او ته دا د کاتب غلطي نه قرار کې، نو ته ما ته دا وایې چې په د هدایه کې د غلطي د چا ده؟ چې په هدایه کې د ګواهۍ په بحث کې وایي چې د فاسق ګواهي به نه قبلیږي، د کافر ګواهي به نه قبلیږي. وایي قرآن مجید کې راغلي چې والکافرون هم الفاسقون. والکافرون هم الفاسقون په قرآن مجید کې په کوم آیت کې راغلي؟ ته ما ته وښایه. نو بس مولای صرف په دې باندې نه چې خالی پټکې ووهه. شیخ محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه به وی چې د ملک غم داو چې مولا به خلکو هر هغه چاته ویلو چې بس پټکې ووهه او خیرات خوره بس ته مولای، چې په خیرات کې حاضر وي او پټکې په سر وي، نو خلک به ګمان کوي چې دا مولا دی. بس دومره د عناد نه ډک خلک، او په دې باندې ځان مشهور او غټو شاخونو ته لاس واچو چې ته مشهور شي، نوم دې وشي چې ګوره په شیخ عبدالسلام ارادو. وما ظلمناهم، او ظلم نه دی کړی موږ په دوی باندې، ولکن کانوا هم الظالمین، لیکنو دوی په خپله ظالمان. ونادو، او دوی به آوازونه کوي په جهنم کې، یا مالکو، اے مالکا. مالک د جهنم د چوکیدارانو ملائکو ټولو کې مشر دی. لیقضی علینا ربک، فیصله دی وکړي په موږ باندې ستا رب د مرګ. قال، نو مالک به ورته جواب کې ووایي انکم ماکثون، یقینا تاسو ایساریدونکي یئ
په جهنم کې تاسو پاتې مرګ راتلل نشته. امام عمش وی ترمذی لیکلی چې دا جواب به ته 1000 کاله پس ورکی، 1000 کاله پورې بدی په جواب انتظار کوي په جهنم کې. عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نه یو موقوف روایت طبرانی راوړی چې 40 کاله پس به ته دا جواب ملاو شي. او ته وی به تاسو په جهنم کې ایثار زکئ لقد جئناکم بالحق، خامخا یقینا مونږ راوړی تاسو ته حق، ولكن اکثرکم للحق کارهون، لیکن زیاد ساسنا حق لرو بد ګڼونکي. اوس مشرکینو د زور نه ده. ام ابرمو امرن، آیا مضبوط کړی دی یو تدبیر لره د رسول صلی الله علیه وسلم په خلاف، د حق په خلاف دی یو تدبیر مضبوط کړی دی. فإنا مبرمون، پس یقینا منګه مضبوطونکي یو تدبیر لره د رسول د کامیابولو د بچ کولو. ام یحسبون، آیا ګمان کوي دا خلک انا لا نسمع سرهم، چې یقینا مونږه نه اورو پټې خبرې د دوی و نجواهم او جرګې د دوی. بلا بلکې اورو. ورسلنا لدیهم، او زمونږه استازي زمونږه ملائک د دوی په خوا کې دي. یکتبون لیکل کوي، چې څوک جرګه کوي یا پټې خبرې کوي د الله ملائک خوا کې موجود دي، هغه لیکل کوي بس بالکل ارسه ولې لیکي. اوس رد دی په شرک باندې. نو دا ان چې دی د ارخاء العنان په طور باندې د لو په ځای کې دلته استعمال شوی دی. ان کله د اذا په ځای کې کله د لو په ځای کې استعمالیږي. قل ته ورته وایه ان کان للرحمن ولد، فرض کا که چرته وی د رحمان بادشاه دپاره بچی. فانا اول العابدین، نو زبا اول د عبادت کوونکو نوما د الله د پاره نه د بچی د پاره. یا فرض که کوي د رحمان ذات د پاره بچی، نو زبا اول د عبادت کوونکو نوم د دغه بچی د پاره، ما به تاسو نه مخکې عبادت کوله. فانا اول العابدین، زبو ما اول د نفرت کوونکو نه او د غصه کېدونکو نه په دې خبره باندې. عبد یعبدو، دا چې نسوره باب تلال د دغه باب نراشي، د فرحه د باب نه عبد یعبدو، نو دا بیا په معنا د نفرت او په معنا د غصې سره راځي. لکه یو شعر کې راغلی دی متا ما یشأ ذو الود یصرم خلیله ویعبد علیه لا محالة ظالمه. یعبد علیه معنا داغه ته غصه کیږي. متا ما یشأ ذو الود یصرم خلیله ویعبد علیه لا محالة ظالمه. بعضو دلته د ان نافیه معنا کړی ده. قل اوایا ان کان للرحمن ولد، نشته د رحمان ذات بچه. فانا اول العابدین، نو په دې وجه باندې زیم اول د موحدینو نه. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاکی بیان کوي پاکی رب د اسمانونو او د ځمکې لرا، رب د عرش لرا، دا هغه څه نه چې دوی بیانوي. فذرهم یخوضوا ویلعبوا، نو پرېږده دوی لرا چې دوی ننوځي په باطل کې او لوبې وکړي، مشغوله شي په باطلو خبرو کې. حتی یلاقو، تر دې چې دوی به مخامخ شي. یومهم الذي یوعدون، د ورځې خپلې هغې سره چې د دوی سره یې وعده کېږي. وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، او دا الله هغه ذات دی چې په اسمان کې معبود دی او په ځمکه کې هم د عبادت حقدار دی. وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما، او برکت اچون کې دی هغه ذات چې خاص دغه د پاره بادشاهي د اسمانونو او ځمکې او د هغې چې په منځ د دواړو کې دي. وعنده علم الساعه، او خاص د الله سره د علم د راتللو د قیامت. والیه ترجعون، او خاص د الله ته به ستاسو واپسې وکړی شي. ولا یملک الذین، او اختیار نه لري هغه کسان یدعون من دونه چې دا مشرکان رابلي ما سوا د الله نه الشفاعت د سفارش کولو. الا من شهد بالحق، مگر هغه څوک چې هغې ګواهي کړې وي د توحید. چا چې دنیا کې د حق ګواهي کړې ده، د توحید اقرار او تصدیق کړی دی او د دې نورو ته بیان کړی، هغوی به ګواهي کوي. وهم یعلمون،
او حال دا دی چې هغوی به پوهیږي په دنیا کې هغوی پوهېدل د الله تعالی په توحید او د هغې په قدر او مقام باندې، او په آخرت کې هغوی پوهیږي په حال د هغه کس باندې چې کوم کس له دوی ګواهي کوي، پیژني به نو هغه له به ګواهي کوي چې دا مؤمن دی، موحد دی، خو ګناهګار دی، نو هغه دپاره به شفاعت کوي. ولئن سألتهم من خلقهم، او خامخا که چېرته ته تپوس وکړې د دوی نه چې دوی چا پیدا کړي دي، لیقولن الله، خامخا به دوی وایي چې الله پیدا کړي دي. فانا یؤفکون، نو دوی کوم طرف ته اړولی کېږي. وقیله، بعضې وایي دا واو د پاره د قسم دی، قسم کوم په دې وینا د پیغمبر باندې چې پیغمبر به قیامت کې الله تعالی ته وایي چې یا رب، یا په دنیا کې الله تعالی ته وویل چې ای رب مې ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، یقینا دا مشرکان یو قوم دی چې ایمان نه راوړي. قسم کوم په دې وینا د پیغمبر باندې چې پیغمبر دا وینا کړې ده چې ای زما ربه، یقینا دا مشرکان یو قوم دی چې ایمان نه راوړي. نو جواب قسم به څه شی وي؟ هغه دا دی چې لننصرنه، موږ به د دې پیغمبر مدد کوو، یا لنفعلن بهم ما نشاء، او د دې قوم سره به هغه څه کوو چې څه موږ وغواړو. بعضې وایي دا قیله لفظ په هغه علم الساعتې کې په الساعه لفظ باندې عطف دی. وقیله وعنده علم قیله، او دا الله سره علم دی د دې وینا د پیغمبر چې ای ربه، یقینا دا مشرکان یو قوم دی چې ایمان نه راوړي. فاصفح عنهم، نو مخ وګرځوه د دوی نه. وقل سلام، او ورته ووایه چې په تاسو دې سلام وي. سلام د بایکاټ په معنا باندې، یعنې تاسو نه بایکاټ دی، بیزاري ده. فسوف یعلمون، نو زر ده چې دې ته به پته ولګي. سورة الدخان یا حامیم الدخان، کلمات 340 حروف 1411، او په مخکې صورت کې دا ذکر شو چې ان هؤلاء قوم لا یؤمنون اتاتیا. دې صورت کې به په 22 آیت کې د موسی علیه السلام په بیان کې هم دا راشي چې دا غټ مجرمان دي، هغه هم الله ته دا سوال کړی چې دا ایمان نه راوړي. یو روایت امام ترمذي ذکر کړی دی د ابو هریره رضی الله عنه نه، او نبی صلی الله علیه وسلم ته مرفوع کړی دی چې د شپې څوک حمیم دخان ولولي تر سحره پورې به 90,000 ملائکه استغفار ووایي. د دې حدیث په سند کې عمر ابن ابي خثعم دی، او امام ترمذي په خپل هغه ضعیف کړی دی، او د بخاري نه دا جرح نقل کړی چې هغه ته منکر الحدیث ویلی دی. په ترمذي کې بل حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی، نبی علیہ السلام ته مرفوع کړی دی چې د جمعې په شپه حمیم الدخان څوک ولولي نو دا به وبخلی شي. بیا ویلي چې دا حدیث غریب دی، موږ یې نه پیژنو مګر په همدې سند سره پیژنو. د دې په سند کې راوي د هشام ابو المقدام، په خپله ترمذي وایي چې هغه ضعیف دی، او بل حسن چې د سمع نه ده کړې د ابي هریره نه. صورت کې به د بلې شبهې جواب کوي، د 6 نمبر آیت کې به راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې صورت په اول کې د قرآن مجید عظمت شان ذکر کوي، لکه مخکې صورت کې ذکر شو. حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه، یقینا مونږه شروع کړی دی نازل اول د دې قرآن. فی لیلة مبارکة، په هغه شپه کې چې هغې کې برکت اچولی شوی دی. نو هغه مخکې سوره بقره کې ویلي چې قرآن مجید په رمضان کې نازل شوی دی، نو دا برکتي شپه چې ده نو دا هم په رمضان کې ده. په دې ځای کې د عکرمه نه دا تفسیر شوی دی چې د شعبان د میاشتې 15 مراد کړی ده. نو په ډېرو عوامو کې بیا دغه خبرې شهرت موندلی دی، د شعبان د میاشتې 15 چې د دې ته خلک شو قدر وایي او لیلة القدر ورته وایي، او په هغه شپې باندې د خلکو څه خاص بدعات دي او څه خاص رواجونه دي چې هغه ټول غلط دي. نو دلته محققین و مفسرین ټولو په هغې باندې رد کړی دی چې دلته د دې نه هغه 15 د شعبان نه ده مراد، لیلة مبارکه لیلة القدر ته وایي، او لیلة القدر په رمضان کې ده، او په آخري عشره کې د هغې ډېر احتمالات وي، بیا په طاق شپو کې ډېر زیاته امکانات وي. انا کنا منذرین، یقینا مونږه یو مونږه یرونکي خلکو لره، د قرآن په ذریعه خلکو ته یره ورکوو. فیها په دغه شپه کې یفرقو فیصله کی کل امر د هر هغه کار، حکیم چې حکمت والا وي.
یعنې کوم کارونه چې دي په دې ټولو کې د الله حکمتونه دي که نه، نو د هغې کارونو فیصلې په دې کې کېږي. او حکیم معنی چې محکم کارونه وي چې په هغې کې څه تغییر او تبدیل نه راځي. امرن په داسې حال کې چې دا حکم دی من عندنا زمونږ د طرف نه. نو دا امرن لفظ چې دی د کل امرن، دا هغه امرن لفظ نه حال واقع شوی دی. شرع جامع وایي انا كنا مرسلین، یقینا مونږ یو پیغمبر جوړونکي لیږونکي تا لره. دا د مخکې انا كنا نه بدل شو. رحمتا من ربک، د وجې د رحمت د طرفه د رب ستانه. شبهه د مشرکینو دا ده چې یاره مونږ دې غیر الله ته او دې باباګانو ته فریادونه کوو، را مدد شه ورته وایو، نظر منښتې کوو د دوی په نومونو باندې. کیدی شي چې زمونږ دا چغې فریاد دی واوري، ورته ورسولی شي، دوی مونږ سره مدد وکړی شي. کیدی شي. الله تعالی فرمایي په کیدی شي باندې کار نه کیږي. د هر څه اوریدونکی صرف الله دی، بل څوک نشته. انه یقینا چې دا الله هو السمیع العلیم، عمده دی اوریدونکی پویه ذات. رب دې د اسمانونو او د ځمکې او دا هغه څه چې په مابین د دواړو کې دي، که چېرته یې تاسو یقین کوونکي. نشته هېڅ اله ما سوا د ده نه دی ژوندي کول او مړه کول کوي. رب دې ستاسو او رب دې د مشرانو ستاسو پخوانو. په دې آیتونو کې د الله تعالی 9 صفات جلیله بیان کړل. اوس دوی ته زورونه ورکوي، ګوره شبهې خو څه ځای پاتې نشه. بل هم فی شکن، بلکې دا کافران په شک کې دي. یلعبون، لوبې کوي، په حبس خبرو کې مشغولیږي، بې ځایه شبهات پیش کوي. فارتقب، دلته اوس 2 عذابونه ذکر کیږي. یو دخان مبین دی چې لوګې به راځي، او بل راځي البطشة الکبرا چې الله تعالی به لوی اپریشن کوي. د صحابه کرامو د زمانې نه د مفسرینو په دې کې 2 قولونه دي، بل هم شته خو 2 قولونه ډېر مشهور دي. یو قول دا دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی دخان مبین دا هغه لوګی دی چې د قیامت په علاماتو کې، غټو علاماتو کې دی چې یو سخت لوګی به راخور شي، او دا به کفارو ته ډېر لوی تکلیف ورکوي، او مؤمنانو ته به د زکام په اندازه تکلیف ورکوي. دا د قیامت د علاماتو نه یو لوی علامه ده. یغش الناس کې وایي چې ټول خلک به راګیر کړي. او انا کاشف العذاب معنا دا ده چې فرض که د عذاب منګه د دوی نه لرې کو، فرض که دا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه د قبیل نه دی. او دا امکان شته چې څه انقطاع بیا په دغه لوګي کې راشي. حقیقتا په دې تفسیر باندې د یوم نبطش البطشة الکبرى د لوی اپریشن نه مراد د قیامت راتلل دي، چې زه به قیامت قایم کما او لوی طریقې سره اپریشن به کوم د دې خلکو، او پکړ به کوم. الله فرمایي په لوی پکړ باندې، په لوی پیمانه باندې به دا خلک رانیسم، مجرمان به رانیسم، ګرفتاروم به. نو تا خو دنیا کې د انسانانو او د انساني قوتونو د اپریشن کتلی دي که نه؟ د الله تعالی اپریشن چې دی نو دا ډېر خطرناک دی. ان بطش ربک لشدید، ستا د رب ګرفتاري ډېره سخته ده. یوم نبطش البطشة الکبرى، په هغه ورځ باندې چې موږ به ګرفتاري کوو، په ګرفتاري ډېرې لویې سره. دویم تفسیر د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایلی دي چې دا دواړه هغه عذابونه دي چې هغه په دنیا کې تیر شوي دي، انتظار به نه کوي. دخان مبینه د دې نه هغه قحط مراد دی چې په مکې والاو باندې 9 کاله راغلی و، او چې بنده وږی شي نو په دې هوا باندې عرضه ورته داسې لوګې لوګې ښکاري، او خشکه وي، بارانونه نه کېږي، نو به دوړې هم زیاتې وي، لوګي زیات وي. نو لوګې دغه قحط دی. او د لوی پکړ، د لوی ګرفتارۍ نه البطشة الکبرى نه مراد هغه دی چې الله تعالی د دې ګرفتاریانې وکړلې په جنگ بدر کې، چې 90 کسان سټې د کفارو دای وغورځولې، کرشې کړې، او 90 کسان د دې ګرفتار کړل د مؤمنینو مجاهدینو په لاسونو باندې. البطشة الکبرى عذاب د بدر مراد دی، او دخان مبین هغه قحط مراد دی چې دا دواړه تیر شوي دي. نو دا تفسیر هم صحیح تفسیر دی، خو دومره ده چې د دخان
په احادیثو کې د لوی علاماتو کې د لوګي ذکر شته چې د علاماتو د لویو د قیامت نه یو دام ده چې داسې غټ لوګي به راځي په دنیا باندې. فارتقب پس انتظار وباسه یوم دغه ورځې تأتی السماء چې راتګ بو کې اسمان بدخان مبین په لوګي ښکاره سره یغشی الناس چې راګیر به کي دا لوګي خلکو لره وبویلی شي هذا عذاب علیم دا د عذاب دردناک. خلق بوایي ربنا اکشف عنا العذاب ای ربا زمونږه لرې که زمونږ نه عذاب انا مؤمنون یقینا مونږه ایمان راوړونکي یو. انا لهم الذکرا د کوم طرف نه به وي دوی دپاره نصیحت اغوستل وقد جاءهم رسول مبین او حال دا دی چې راغلی و دوی ته یو پیغمبر وضاحت کوونکی ثم تولوا عنه بیا دوی مخ واړولو د دغه پیغمبر نه وقالوا وویل دوی معلم د تخونه کړی شوي دا معنی دی شاګرد دی د بل چا مجنون او لیونی هم دی. انا کاشف العذاب قلیلا یقینا مونږه لرې کوونکي د عذاب یو لږ وخت دپاره انکم عائدون یقینا تاسو واپس راګرځېدونکي خپل کفر ته. یوم هغه ورځ را یاده کوي د هغه ورځ انتظار وباسئ نبطش البطشة الکبرى چې نیول به وکړو مونږه په نیولو ډېرو لویو سره انا منتقمون یقینا مونږه بدله اخیستونکي یو. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم. مخکې د فرعون وینا په تیر صورت کې ذکر شوه چې هغوی د موسی علیه السلام باره کې د مهین لفظ ویلی و. دلته د موسی علیه السلام باره کې الله تعالی د کریم لفظ ویلو دا مخکې سره یو بل ربط دی. او خامخا یقینا امتحان کړو مونږه وړاندې د دوی نه په قوم د فرعون او راغلی و هغوی ته یو پیغمبر عزتمن ان معنی به ان د پیغمبر ورته په دې خبره باندې راتګ کړو ادو الیه چې تاسو حواله کوئ ما ته عباد الله بندگان د الله بني اسرائیل ما ته حواله کوئ انی لکم رسول امین یقینا چې زه ستاسو د فایدې دپاره استازی یم امانتدار. والا تعلوا علی الله او بل په دې خبره ورته راغلی و چې تاسو لویي مه کوئ په الله باندې د الله د حکمونو په مقابل کې لویي مه کوئ. انی آتیکم بسلطان مبین یقینا زه راتګ کوونکی یم تاسو ته په دلیل ښکاره باندې. و انی عذت بربی و ربکم ان ترجمون او یقینا زه پناه طلب کوم په رب زما او په رب ستاسو د دې خبرې نه چې تاسو ما سنګسار کوئ په کاڼو مې وولئ په کنځلو مې وولئ. وان لم تؤمنوا لی فاعتزلون او که تاسو یقین نه کوئ زما په خبرو باندې نو زما نه ډډه وکئ ضرر راته مه راکوئ. فدعا ربه نو موسی علیه السلام فریاد وکړلو خپل رب ته ان هؤلاء قوم مجرمون چې یقینا دا کسان یو قوم دی ښکاره نافرماني کوونکي. نو موږ ته حکم دا راولېږه فاسر بعبادي لیلا نو ته بوځه بندګان زما په شپه کې انکم متبعون یقینا په تاسو پسې رستو درتګ به کېدلی شي رستو په تاسو پسې درتلل کېږي او ځئ تاسو وځئ. نو کله چې دریاب ته لاړه او ورته ویلی شو دریاب ووهه نو دریاب دوی ته لارې ورکړلې چې پکې پورې وتل نو دوی ویارېدل چې په دې لارو خو اوس فرعونیان هم راپورې وځي. نو موسی علیه السلام وغوښتل چې دا دریاب دوباره په امسا باندې دې دپاره وهي چې دا اوبه پکې وبهیږي شروع شي. نو الله تعالی ورته حکم وکړه چې نه دریاب دغسې پرېږده واترک البحر او پرېږده سمندر لره رهون ولاړ دقه شانته به ولاړ وي او دغه به خاموش به انهم جندن یقینا دا فرعونان یو لښکر دی مغرقون غرقېدونکي. پرېږده چې فرعونان هم په دې لارو باندې راګډ شي نو بیا پې زه وروسته اوبه رایله الله پاک فرمایي کم ترکو ډېر پرېښودل دی فرعونانو من جنات باغونه و عیون او چینې هغه باغونه مې ترې پاتې کړه و زروع او فصلونه و مقام کریم او ځایونه د اوسېدلو عزتمن کورونه بنګلې و مقام او ځایونه د ودرېدلو کریم عزتمن منبرونه او کرسۍ هغه مې ترې پاتې کړلې او تختونه وغیره دې ټولو ته شامل و نعمت
او ډېرې مالدارۍ دوی پرېښودلې. کانو فیها فاکهین چې دوی په هغې کې مزې حاصلونکي تکبر کوونکي. کذالک خبره هم دغه ده. کذالک معنی الامرو کذالک زجاج وایي. واورثناها قوما آخرین او په میراث کې مونږ ورکړله دغه ځمکه قوم نورو ته. فما بکت علیهم السماء والارض نو جړا ونه کړله په فرعونیانو پسې اسمان او ځمکې. اسمان او ځمکه په مؤمن بنده پسې جړا کوي. په کومه دروازه باندې چې د مؤمن عملونه خیږي هغه ځای د اسمان، او په کومه ځمکه کې چې د عبادتونه کړي دي هغه ځایونه د ځمکې په دې مؤمن پسې جړا کوي. فرعونانو باندې نه اسمان وجړلې او نه به ځمکې وجړلې. وما كانوا منظرین او نو دوی مهلت ورکړی شوي، بیا نور مهلت ورته نه ورکولی کېده. ولقد نجینا بني اسرائیل من العذاب المهین او خامخا یقینا خلاص کړل مونږ بني اسرائیل د عذاب رسوا کوونکي نه. ډېر په رسوا کوونکي عذاب کې ښکیل شوي وو چې هغه فرعون او په سکنجه کې راغلي وو دوی. من فرعون خلاص مې کړل د فرعون نه، دا بیرته د من العذاب نه بدل شو. انه کان عالیا یقینا چې دا فرعون و تکبر کوونکی، من المسرفین او د زیاتی کوونکو نه، ظالم مو متکبر مو. ولقد اخترناهم على علم على العالمین. على علم کی کلمه د علا ده، على العالمین کی بیا کلمه د علا ده. دې ته حرف جر مکرر وایي. حرف جر مکرر په یو عامل پورې نشي متعلق کېدلی مګر الا چې دا یو جاری مجرور د بل جاری مجرور تابع وي، د دنه یا بدل وي یا په د باندې عطف شوی وي. نو دلته دوه کرتې علا څنګه په اخترناهم پورې متعلق کې؟ نو یا خدا سے وکا چې دا علی العالمی علی علم چې د متعلق که په محذوب پورې چې د دین حال جوړ شي، او دا علی العالمین خو متعلق که په اخترناهم پورې نو لکه چې هغه شعر دی د امرؤ القیس ویومن علی ظهر الکثیب تعذرت علیه، هلته معلا دوه ځل راغی. وآلت حلفة لم تحللی، نو د هغه قبیل نه وګرځوه. ولقد اخترناهم خامخا یقینا چې موږ غوره کړو دا بني اسرائیل علی علم، په داسې حالت کې چې دوی په علم باندې وو زموږ د طرف نه علم موجود و د دوی په غوروالي. په چا باندې مې غوره کړو؟ علی العالمین، په ټول مخلوق د خپل زمانې. وآتیناهم من الآیات، او ورکړو مونږ بني اسرائیلو ته د انعاماتنا ما هغه څه فیه بلاء مبین چې په هغې کې امتحان وښکاره. ان هؤلاء یقینا دا موجوده کافران لیقولون خامخا وایي دوی ان هي نه دی دا حالت الا موتتنا الاولی مگر مرګ دی زمونږ اولنې. دقه اولنې مرګ به په مونږ باندې راشي، به بیرته ژوندي کېدل نشته. وما نحن بمنشرین، او نه یو مونږه دوباره ژوندي کېدونکي. فاتو بآبائنا، پس راولئ زمونږ مشران، ان کنتم صادقین، که تاسو یې رښتیني، هغه چېرته را ژوندي کوي. اوس د عذابونو یره د دنیا عذاب مخکې بیانوي. اهم خیرون، آیا دا کسان غوره دي؟ ام قوم تبعین، او که قوم د تبع غوره دی چې هغوی الله پاک تبع کړي وو. قوم تبع دا په دغه سبا مقام کې تیر شوي دي. تبع حمیري ورته وایي. د خپل نوم اسعد دی یا سعد دی، د کنیت دی ابو کرب. دا د سبا مقام خلق دي. دی په قوم باندې عرب دي قحطوانی. د مکی اوسیدونکي هغې ته عدنانی عرب ویلی شي. د حمیر قبیله د هغې قانون دا و چې هغې به خپل بادشاه ته تبع ویلو، لکه د مصر بادشاه ته به فرعون ویلو، د حبشي بادشاه ته به نجاشي ویلو. مونږ بادشاه ته وزیر اعظم ویو، داسې به هغې د تبع لفظ استعمالو. خو د کوم تبع چې قرآن واقعه ذکر کوي د هغه نامه ما تاسو ته وښوله. دا د یمن نه راوتلی و، په ملکونو ګرځېده، سمرقند ته لاړ، ماوراء النهر چې ورته وایي. په دغه ځایونو یې مضبوطه قبضه وکړه. بیا دا په مدینه منوره باندې
راتېرېدل او اراده وه چې د مدینې د خلکو سره جګړه وکړي. د مدینې خلکو به سره د ورځې جنګ کوو، بیا به د ماښام نه پس له میلمستیا ورکوله. دی وشرمېد چې دا څنګه ښه خلک دي. نو د مدینې نه یو دوه یهودي مولیان د ځان سره ملګري کړه. هغه یې ورته وویل چې دې ځای کې جنګ مه کوئ، ځکه چې دا هغه ښار دی چې دې ته به نبي آخر الزمان هجرت کوي. تبع لاړه مکې ته، د کعبې د نړولو اراده یې وکړله. دغه دوه یهودي مولیانو ورته وویل چې دا کعبه مه نړوه او نبي آخر الزمان به په همدې ځای کې را پیدا کیږي. نو تبع په دې خبرو متاثره شو، د خانه کعبې تعظیم یې وکړو، طواف یې وکړلو او خانه کعبې ته د غلافونه ور واچول او ښایسته ښایسته څادرې ورته ځوړندې کړلې او بیا یمن ته راغی. بعضو لیکلي دي چې په مدینه مشرفه کې چې کله دته ویلی شو چې دا ځای د هجرت د نبي آخر الزمان دی، نو ده په پیسو باندې ځمکه واغسته او ویل چې دا ځمکه دا کور چې دی نو دا د نبي آخر الزمان دپاره ما واغسته د اوسه نه. او یو کس ته هغه ځمکه حواله کړله او ورسره یو خط وله ورکړه چې دا خط به ته خپلو بچو ته پرېږدي، هغه بچي به خپلو بچو ته پرېږدي، دا د نبي آخر الزمان دپاره دا ځمکه ما واغسته. هغه کور چې نو نسلن نسلن ابو ایوب انصاري رضی الله عنه ته آخر کې راورسېد. هغه ابو ایوب انصاري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې بیا میلمه کړه په خپل کور کې، نو دا اصل کې د رسول الله خپل کور دی. او ابو ایوب انصاري یو غلام ته خط ورکو چې نبی علیه السلام مخې ته وروځه او دا خط وله ورکړه نبی علیه السلام ته د الله د طرف نه وحی شو. هغه کس چې ولید نو ډایرکټ پې اواز وکړه ابو ایوب انصاري را لېږلی وی او خط یې درکړی وی او هغه خط کې د تبع د طرف نه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام او شعرونه پکې وو. نو دا هغه تبع دی چې په اول وخت کې د مسلمان نو، یمن ته راغی او دین د موسی علیه السلام دی قبول که. عیسی علیه السلام بعثت له راغلی نو او د یمن خلکو ته دعوت ورکړو، نو هغوی هم مسلمانان شول، د مخکې نه دی مجوسیان. تبع چې وفات چې د خلکو بیرته د ور عبادت ته واپسي وکړله، چې د ور عبادت ته او د بتانو عبادت ته راوګرځېدل، نو الله تعالی دی له عذاب ورک. هغه عذاب بیا په سوره سبا کې ذکر دی چې باغونه وله وچ کړل او ډیم یې پرې ایله کړل. بعضې وایي تبع چې د 229 کاله 226 کاله په 326 کاله ټوله بادشاهي کړې ده په خلکو باندې. ابن کثیر وایي تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 200 کاله وړاندې خبره ده. اهم خیرون، آیا دوی غوره دي، دا د مکې کافر، ام قوم تبع او که قوم د تبع غوره وو، هغوی د دوی نه ښه پهلوانان و هغه مې تباه کړل. والذین من قبلهم، هغه کسان چې د هغې نه وړاندې وو، اهلکناهم موږ تباه کړل دوی لره، انهم کانوا مجرمین، یقینا دوی و مجرمان. وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، او نه دي پیدا کړي مونږ اسمانونه او ځمکې او هغه چې په مابین د دواړو کې دي، په داسې حال کې چې مونږ لوبې کوونکي وو، عبث کار کوونکي وو. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون، مونږ نه دي پیدا کړي اسمان او ځمکې لره مګر په حکمت سره، خو اکثر خلق نه پوهیږي. ان یوم الفصل، یقینا ورځ د جدایۍ یا ورځ د فیصلې، میقاتهم وقت مقرر دی د ټولو خلقو اجمعین د ټولو. یوم دا داسې ورځ ده لا یغنی مولا عن مولا شیئا، چې نه بشي دفع کولی یو دوست د بل دوست نه هیڅ عذاب، ولا هم ینصرون، او نه به د دوی سره مدد کېدلی شي، الا من رحم الله، لیکن هغه څوک چې الله پاک په هغه باندې رحم کړی وي، نو الله پاک د هغه سره مدد هم کوي، دنیا کې پرې رحم کړی، ایمان یې ورته نصیب کړی. انه هو العزیز الرحیم. ان شجرة الزقوم، یقینا ونه د زقوم، طعام الاثیم، خوراک دی د غټ ګناهګارو، کالمهل، په شان د ویلې شوي تانبې،
یغلی خټ کېږي به فی البطون په ګېډو کې کغلی الحمیم په شان د خټ کېدلو د ګرمو اوبو. نو د زقوم ونه دا د ګناهګارو خوراک دی. اللهم اجرنا منها. زبانیت العذاب ملائکو ته به وویلی شي خذوه ونیسئ دې مجرم لره پکړې کوي. دا د البطشة الکبرى لویه گرفتاری. خذوه ونیسئ فاعتلوه نو رایې کاږئ په غصې سره په زبردستۍ سره الى سواء الجحیم منځ د جهنم ته ورسوئ. امام راغب وی فاعتلوه عتل دې ته وی چې انسان نه څادر کلک راتاو شوی وي یا په خپل راتاو کړي او د څادر په دې منځ کې مضبوط ونیسي او په غوسه باندې راکاږي. امام مجاهد وی عتل دې ته وی چې د اډوکي علمات کې داسې ټقا وکړي لکه سړی چې لرګي راماتوي دا د خشاک لرګي چې ټق ټق وکړي ماتې کوي او د جهنم منځ ته وغورځوي. ثم صبوا بیا واړوئ فوق راسه د پاسه د سر ده من عذاب الحمیم د عذاب د خټ کېدلو اوبو نه. نو دې وخت کې به درته وویلی شي ذوق وڅکه دا استهزا ده. انک انت العزیز یقینا ته خاص ته یې زورور دا استهزا ده. الکریم ته عزتمن سپین روبی مخوریزي دا استهزا ده. ان هذا ما کنتم به تمترون یقینا دا هغه څه دي چې وایي تاسو په دې باندې شک کوونکي. ان المتقین فی مقام امین یقینا پرهیزګاران ما په داسې یو ځای کې وي امین چې هغه د امن والا دی. امین صاحبو امن والا ځای کې به وي. فی جنات دوی به په باغونو کې وي وعیون او په چینو کې. یلبسون من سندس دی باغوندي جامې د نرو ریخمو و استبرق او د غټو ریخمو متقابلین یو بل ته به مخامخ ناست وي. کذالک خبرم دغه رنګه ده کومه چې ذکر شوه کذالک دغه کار به موږ د دوی سره وکړو. وزوجناهم او جوړه به کړو موږ د دوی سره بحور هغه زنانه چې هغه د ښایسته بدنونو او د ښایسته سترګو والا دي. عین چې د غټو سترګو والا دي. حور د بدن سپینواله دا جمع د حوراء ده. عین د سترګو غټواله او د سترګو هغه سپینواله چې د صفا او تورواله هم صاف تور. عین جمع د عینا ده. حور جمع د حوراء ده.